الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. درس شريف هو اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. جناب صدر مجلس معزز محترم مسلمانان ورونو او ډیرو محترم علماء کرام دغه مجلس د قرآن شریف متعلق جوړ شوی دی او زما پر اتلو باندې ډیر باعث زما محترم رول جناب حضرت مولانا علی رحمان سواتی صاحب دامت برکاتو هم جوړ شو ورنه ډیر زیات ستړیم دی وزار سین پوڑے نمبر بھر کے ختم بخاری سہر دکور نسلونے میں بجے راوتے یا اور بس خوازخی لکران کیا ٹیم واغا پختانوئی یو لاس نپرک نخیجی عرب ہوئی الحب من الجانبین والبغض هاکا جسنگ مولانا سے درتو فرمائل جی زمان ورسلمین دا دا زمان مینا دا زمان دیر خوف ولی مخوف غائبانا کل ملاقات ام نشنو دا دیتا پوس خامخاتو مرگرو نکون دوستانو نکون ولی لکہ اللہ پاک دا محترم رون حضرت مولانا علی رحمان سواتی سے اسلام دا دین للوی کار او په هر میدان کې سختو میدانونو کې د دین لوی خدمت کړې ده او د علماو شاګردي کړې ده او د علماو لمنې نیولې او د علماو مضبوطه تار کومه سلسله
إذا رسول الله مبارك رسیدنه باغ تار کې لکه د تسبیح د دانې په ګدان کې یې له ساتل الله پاک دې د دې د محنتونو قبول کړي او محترم ورور جناب قاری معراج احمد صاحب او دا ملګری د دې مدرسې کوم خدمت کوي درس قرآن شریف پکې راځي وشو ختمونه پکې وشو الله پاک دې د ټول قاریانو محترم او د شاګردانو او د مدرسې د معاونینو د دعاو جهان عزتونو برکات حاصل او زموږ ستاسو د اجتماع د الله په خپل درګاه کې قبول کړي زمانو یو بنیادی چیز در سره قرآن شریف دې خبرې له ولس راشي مونږ ټول مسلمانان ټول وایي الحمدلله او د ایمان زموږ شکر دی خوښه مونږ په ایمان ستومانه نه یو مونږ خوشحاله او دا د الله نه امید لرو تمه لرو چې خدای پاک مو د ایمان سره خبر ته خیرت ته او جنت ته بوځي بیا د خدای دا یو ډېر لوی کرم او فضل چې د ایمان سره موږ یو ډېر عظیم پیغمبر راکړی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم او زما قسم د الله قضا چې دا ټول د الله مهرباني دې کې زموږ څه نشته مې زه یو تاسو کوم داسې څوک ته چې هغه خدای له درخواست ورکړي چې خدای ما د آخر زمانه د پیغمبر په امت کې مسلمان پیدا کړه نشته دا الله تعالی فضل کوي قرآن شریف کې الله فرمایي بعض خلک براله او حضور پاک ته د اسلام او بعض منځونه او دا دین ورمخکې کاو او مقصد پیدا چې دا ګورې مونږ ستا ملګري یو زموږ احسان دی پتا الله ويمنون عليك ان اسلموا دي پتا د مسلمانې پر ځمانه اچي قل لا تمنوا علي اسلام ما کا په مالا احسان نه ونه دا پر ځمانه ونه بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان الله اذا احسان قبول کے اذا دنیا غسر سپین کافر میں پری خودل او د ایمان راہ مستقبل سینه کې واچو خدا خدای کوي کوم خدای پروس او چین کې پیدا کړی هم باندې خدای نه وایي کوم الله په امریکا کې او په برتانیې کې پیدا کړی وي نو موږ عیسی علیه السلام د خدای زوی او کوم به دې انبیا کې پیدا وي ممکن ده چې موږ بوتان ته سجدې کوو او کوم په جاپان کې پیدا وي موږ به ګوتم ته خدای نه مسلمان مور او پلان الله پیدا کړ مسلمان ملک کے پیدا کړو مسلمان قوم کے پیدا کړو او جستر یو غړولې لا ندي غړولې دل تیرا لبان وو دل تیرا له قامت او چې مور له زنګو کې ګټه راکړې دا لا خبرو باندې نه پویدو راته الله لفظ ویل الله لفظ راته ویل او چې کله په خبره د پویشو د جمعات کې استاد ته کې نو لیو الف زبر او با زبر بیان او دلیل خود بخود ما من مولود الا یولد علی الفطره الله انسان قدرتی په ایمان پیدا کړی د ایمان د انسان دی رګونو کې ګرځي نه ګرځي فابواه یهودانی او یمجسانی او یسرانی رسول الله مبارک فرمایي د مور پلار ته وګورئ نه غږی مور پلار عیسائی دی هغه عبادت یې خوښي هغه سیس طرف ته لاړ شي مور پلار یهودي دی چې د هغې عبادت ته ګوري نو هغه مشن واخلي مور پلار خدای نه مني نو دې هغه شی واخلي نو اخوا روان شي مور پلار مسلمان دی نو د هغوی هغه مشن ته د هغوی کار ته د هغوی قرآن ته لمونځ ته کلمې ته ګوري دا لاره اختیار دا ټول د خدای احسانات دي په موږ باندې بعض احسانات داسې دي چې هغه خصوصي بم سره تعلق لري یو خو هغه انعامات لکه انوار خدای موږ له پیدا کړی سپومې ستوري هوا دې کې خو مسلمان کافر ټول شریک دي خدا ما چې کوم لفظ اوې چې موږ خدای مسلمان ملک کې پیدا کړو مسلمان مور پلار نه پیدا کړو او د رسول الله مبارک امت کې پیدا کړو او قرآن باندې عظیم کتاب یې راکړو رښتیا وایي دا د چا فضل الله مال بشوق سره جواب راکوي چا فضل
راشه ورپسې روغ صحت چا را کړی دی او دا ژوند چا را کړی دی بچي چا را کړی دی ښکلی شکل چا را کړی دی اوس د دې تقاضا څه ده چې موږ به الله سره مینه کوو او د مسلمان خاصیت هم دقه دی والذین آمنوا اشد حبا لله دا طالبان کې پوهېږي دا تبعی فعل کې اسم تبدیل یا شدو سره استعمالیږي چې مسلمانی نو د ده په ډېره زیاته مینه الله سره موږ د قرآن سره کوو د خدای د مخې کوو ځکه د الله کلام موږ که رسول الله مبارک سره مینه کوو لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین د چا د مخې کوو رسول الله مبارک سره ځکه دې پیغمبر به موږ خدای پېژندلی دا پیغمبر موږ خدای ته رسوي د الله عرفت او معرفت زموږ زړه کې کښېنئ نو بنیادي مرکز محور د مینې د الله څخه اوس وروڼو د دې یو دوه نښې درته ښیم چې مسلمان به الله سره مینه کوي او دا دې لویم چې ستاسو دا مینه نوره زیاته شي او بیا د دې مینې نتیجه به درته ښیم وروسته به خپل مقصد د قرآن شریف نه راشي انشاءالله العظیم د فرعون دربار دی او فرعون هغه کسو چې هغه به د خدای دعوه کړې ده او داسې وړه کوچنۍ دعوه نه ده انا ربکم الاعلی زه ستاسو لوی خدای ټوټې خدای یم او که تاسو تاریخ وکتلئ یو ټوټې ورپسې نو دې سپېره په دې غټو غټو چوکونو او شاهراهونو کې د خپل قد آور بوتان جوړ کړي غټ غټ قد آور بوتان ولې خدای ورته خلق وي نو چې په لاره به څوک تلل نو سرټیټ به تلل سجدې به ورته لګول او د خلکو هم ورسره دونه عقیدت دی چې داسې واړه واړه بوتان یې جوړ کړي دي هغه یې کورونو کې لګولي د فرعون دا مشهور فرعون د موسی علیه السلام زمانه کې چې کوم دی مصعب دا یادونه نور خو فراعنه ډېر تېر شوي نبي سره هر بادشاه ته به فرعون وایي دا یادونه چې کوم د موسی علیه السلام زمانه کې دی دا مصعب اوس دا فرعون دا ظالم د خدای دعوه کوي د ده په دې محل کې یو وینځه ده یو خادمه ده او زموږ کتابونو کې د هغې نه تعبیر په ماشطې سره کېږي ماشطه معنا ګومندې والا کتاب لیکي چې دوی به د فرعون د دې ښځو په سر کې ګومنځ والا خو زما سوچ بیا دی دویم ګومنځ خو هر انسان ځان له وایي ګومنځ ته ګران شی نه دی دا داسې وه لکه دې زمانه کې د یو جینۍ وادي یا د یو هلک وادي او د یو قسم دوکانونه جوړ شوي دي او په هغې یې بره لیکلي دي بیوټي پارلر نو جینۍ ځي هغې کې ډولې کوي داسې ښځې وي چې هغه په دې ډول سینګارو کې مهارت لري او هلک ځي هغه هلکان هغه سړي یې جوړوي ممکن ده چې دا هم دغسې جینۍ وه ډول سینګار والا بیوټي پارلر والا خو زیاتر دخل پکې ګومندې له دی نو که اوس کتاب کې ولیکي چې لپسټک یې به پورې پورې نو د صحابو د زمانې خلکو وایي چې لپسټک پکې سته وه تابعینو وایي لپسټک پکې سته وه هغه نور نومونه پرې موږ لا هم نه راځي غټ غټ دوکانونه صرف د دې څیزونه جوړ دي چې جینۍ پرې ډولی کېږي او ښځه پرې ډولی کېږي ما ته یو ځل مدینه په مکه مکرمه کې په لاره باندې روان وم نو یو سړي رامنډه کړې یو هلکه او زه ستړی وم عمره مې کړې وله سر مې نه خورې احرام کې ډېر زیاته ګرمي مې شوې وه هغه د مټې ونیوم وایي دا زما دوکان ته یو شی جوړم پښتونو افغانستان نو چې کېنولم نو ایسي دوکان و یخم شوم او پیپسي میپسي رڼا مې مست کړ نو بیا د هغه مالک نه تپوس وکړ نو راغی نو ما هغه مالک یې ډېر ښه سړی نو ما دې دومره د عطرو یې وړه غوندې شیشه راکړه ما چې وکتل نو په هغې عطرو یې لیکلي رجالي نسایي دا الفاظ لیکلي نو ما ته تپوس وکړ د دې څه مطلب نو ما ته دا د سړو خوشبو ده دا د ښځو خوشبو ده دا د ماشومانو خوشبو ده دا هر چا جدا ده لکه د ښځو ځان له خوشبو د سړي ځان له خوشبو د دې څه مطلب یو ګلاب د سړی هم بویي او ښځه یې بویي یا یو چامپین د سړی هم بویي او ښځه یې بویي هغه ما پورې وخندل ما ته ویل صاحب دې کې داسې خوشبو شته چې هغه صرف ښځې استعمالوي او هغه زمانې چې ما د پاکستان په پیسو ضرب ورکړ ریالونه مې هیر دي نو په یو شیشه په 80,000 او په 80,000 پاکستانو روپو کې د سړو نه د ښځو دا خوشبویي بیا بل شانې
دا ډیره زیاته قیمتي وي. ما کوم وایي چې د پاکستان ښځو مونږ غرق کړو پته نه کېده چې سعودیانې زموږ نه مخکې په مخ اخیستې د ښځو د لاسه. او ښځې وایي په اسلام کې زموږ حق نشته. زه وایم نور دله مونږ څه حق درکړو څه حق دله درکړو. د کور هم سرداره کړې یورپ دا پروپیګنډه کوي. ښځې ته وایي دننه تاسو په ښځه خدمت کوئ، دا به د خاوند خدمت کوي، دا به د بچو خدمت کوي. نه ازادي وله ورکړه. دویم ډېر قمقله ښځه هم قمقل شوی دی او دا خلک یورپیان هم قمقل کړي. په کور کې دننه چې خدمت کړي د چا به کوي؟ د یو خپل خاوند به کوي چې هغه عزت دی او حیا. هغې خاوند سره کلوز ده، ازاده ده، اوپن، بنده نه ده. هر قسمه ازادي ده ورسره. شریعت ازادي ورکړې ده. د هغې خاوند خدمت وکړي، د خپلې حیا او د خپلو بچو خدمت به کوي. او څه پې څه کوي؟ تا بار راوویسته نو اییر هوسټس دې برتي کړه. نو په کور کې پې د یو میړه خدمت نه کوې او په جس کې پې د 3,500 پردو سړو خدمت کوي. په کور کې دننه پې د بچو خدمت نه کوې د بچو، او په جس کې دننه د ماشومانو خود پې پاکې او هر چا له بسکټ مخې ته نیسه، ډوډۍ مخې ته نیسه او پیپسي ته ضرورت شي په منډه راځغلوه. نو دا خو تا ښځې دا عجیب ازادي ده. زما نښه وکړه ستا ده. په کور کې دننه پې خدمت نه کوې، بار پې کوې. او بیا د یورپ په سکولونو کې دا چې کومې جینکۍ ټیچرانې دي قسم دي دې ماشومانو له پودې پاکوي، ډب پتې نه وباسي. نو پردو بچو له پودې پاکوي، خپل پې باندې. دا کوم سوچ دی؟ مونږ خو د ښځې نه سرداره جوړه کړې ده. زما قسم په خدای دا واورئ، دا ذهن کې واچوئ چې اسلام او شریعت ښځو له، انسان له، ماشوم له، خاوند له، سر له، خواښې له، هر انسان له په خپل ځای کوم حیثیت ورکړي په یو دین کې دا نشته. د مردارې ته دا انجوز والا ښځې یادوم، مردارې تا کې حیا نشته، ته خو به یې جمدی خښولې. او چې کله به ماهواري راله ډوډۍ به در سره یو ځای اوبه به یې در سره په یو جامنس کې دی او جدا کوټه کې به وي او میراث کې دی حق نو. دا د اسلام او شریعت او خدای او رسول ده. د کور سرداره یې جوړه کړې چې ډډه وه بالښته، ته په اطمینان بالښته ډډه وه او دا سړی ستا نوکر دی، دی به دله ډوډۍ. هر سال چې سړی د کور وځي غټ لیست یې ورته لیکلي د ټماټرو نه، د تور باټینګڼو نه، د غوښې نه، دی راته وکړي داسې او اول نه اخره پورې چې دې غریب د کور وځي هلته خو یې کتې نه چې ګیټ کې یې واچوي، چې بار وځي ورته لیست وګوري ټاس چې را پرې وځي هارټ اټیک مړ. خلک ویل که پلان کې خو سهار مونځو کړ ټیپو او لا جومات مخې ته را پرېوته، کور مخې ته را پرېوته. مې هغه لیست نو وکتل. نورو له مونږ څه ورکړه لکه رښتیا ووایه. خاوند ته اډر کړي هغه شی راوړه، دا راوړه، دوی ته اډر کړي هغه راوړه، دا راوړه. نو اسلام خو دې سرداره جوړه کړې ده. اسلام پې نوکري نه کوي. اسلام ورته وایي خاوند به یې درله ګټي و، ته ورته اډر کوه کور له به یې درله راوړي. مولانا بجلیګر صاحب د الله په قبر انوار نازل کړي، هغه به ډېرې ښکلې خبرې کولې، ډېرې مزېدارې. هغه وی مونږ ښځې سره نور څه وکړو؟ یو حق یې پاتې دی، هغه دا چې دا را باندې راسولی چې زه به د ټیټ شم او د بازار کې ګرځم. مهر مې وله ورکړه، کور مې وله جوړ کړه، موټر مې ورته ودروړې دي، پلار کله کله دي په منډه یې ځغلوم، دارو درومړو تاجر چې ډاکټر کور ته راولم ګنیز ته بوځم، چې د رشته دارانو کې والدان له یو جوړالم هغې له 15 نور څه وکړو. شریعت خدای او رسول چې کوم حق ښځې له ورکړی دی، زما قسم په خدای کې یورپ وله ورکړي. یو فرق دی، یو فرق. شریعت وله حیا ورکړې ده، یورپ ته حیا نشته. شریعت ورته پړونې په سر کړی دی، یورپ ته پړونې درکړی دی. شریعت ورته کمیس پرتوګ اغوستي دي، یورپ ته ورته پتلون او بنې اچولی دي. شریعت ورته وایي چې دا دې بچی دی او که ته بوډی شوې نو په شا به دې ګرځئ. او یورپ وایي نه، یو ځنګل کې به اوسېږي، مدرډی کې به درته بچی صرف خط رالېږي. د شریعت احسان ومنئ. ښه ټول وایي الحمدلله. خدای احسان ومنئ، ټول وایي الحمدلله. رسول احسان ومنئ، ټول وایي الحمدلله. زما قسم په خدای دا خلک د یورپ صفتونه کوي.
تاسو ورشه یورپ کې نو یورپ کې د سړی په مخ کې داغه خور داغه لور داغه خزا بل مرګري سره موټر ته ځي دا ګوره حقایق ته به د بیرې مافي او کله اختیار وته وی ولې کېږي وی دا زما بوای فرند دی الک دوست دی هغه په مخ کې بخي ګنټي به وای او جنې بوله په منډه ځي ولې سکه ابوای فرند دی هغه سره چکر لرو دې نشي ویل کې نه بل ته وی چې نه بده جیل ته بدیت کړي بوتای سزا به ملایوي ټول یورپ کې استرالیا او بره د افریقا کې قسم دی په دې ټول یورپ کې وګړه د واده په وخت کې پاکه خدای پیدا نه کړي او زموږ د مسلمانانو په ملکونو کې د واده په وخت کې 100% دینه کې پاکي دي ټول الحمدلله الته د خاون مخ کې خدای موټر تکیږي پر دې سړي سره بوای فرند سره او ځل خپل مزدوري نوکری کاوه او زګر د خپل تجارت کاوه زړه جامه دې زما حیا په کور کې محفوظ ده ټول وای الحمدلله دا د چا فضل الله د شریعت بهر کې خو هغه جنې هغه د فرعون د کور یو جنې له یو لور لا ومنځواله نو ګومن ستلان دې پرې وتا چې پرې وتا نو به اختیار وي الله نو د فرعون غلول وته وي دا چې غلي چاته واله دلته خو څوک نشته هغه الله نه پیژني نو دا ماشته دا ګومن دې بیوټي پارلر والا جنې دا ورته وي چې دا مې خپل رب ته ومانه وی زما پلار یاده فرعون زما پلار درې چې غواله وستا پلار سټیزن دی هغه دا ورې کتاب کې نشته دا وایي دا کتاب کې دا د سیاق سبق نه معلومه دي چې دا منطق حجت منطق دا غرانګي دا مفهوم او سیاق سبق هم حجت زما پلار درې والا نه ما خپل رب ته والا ستارب سوفته زما رب هغه ذات چې اسمانونه او دا زمکه او دا کائنات ته اطلاع رسیده فرعون چې ورسېدا دا جنې وغوښته خو کوي هغه ته خدا پته و چې دا د موسی علیه السلام مسله ده او زما دې محل ته رادننه شو دا جنې وغوښته وی تا پرون چاته چغوالی وی ما خپل رب ته چغوالی رب دې سوچ دی هغه دې چې ماله ډوډۍ راکړي ماله اوبه راکړي ماله ژوند راکړي وی دا خو زه درکړم تنخواه زه در کومه که ما در باندې تنخواه بنده کړه ډوډۍ هم بنده شوه اوبه هم بندې شوې مړه به سره دا څه خو زه در کومه ته بل چاته څنګه راکوې او ورته تاله څوک درکوي ستا پلار له چا ورکوه دا دریابونه چا چالو کړي دي دا اسمان او ځمکه او دا باران څوک کوي بس فرعون لاجواب شو چې لاجواب شو نو دا کله چې زورور انسان لاجواب شي دې به درکي ورکوي جواب ورسره دې هغه خصم مقابل چپکول غواړي نو چپکول په دلیل سره کېږي او په زور کېږي دلیل چا سره دي بیا کنځل کوي بیا زور نه کوي نو فورا هغه دمکي ورکړه وایي سمه شی ګڼي داسې سزا به درکړم چې نشان عبرت پرې وکړي په قول دا جادوګرو دا لفظ ویلی دی په قول دا دی فقد ما انت قاص څه چې دی خوښه یې کوه انما تقضي هذه الحیات الدنیا ستا زور خو دلته چلېږي نو آخرت کې خو نه چلېږي جون به د دنیا والي نو آخرت خدای خو نه چلېږي دا جواب یې ورکړه نور هم آگ بګوله شو ویې ښځه ټیک شوه نه سمېږي فورا په فایل دستخط وکړو چې دې ښځې دپاره مرګ ډیت وارنټ بس مرګ دا به سزای موت او سزای موت به څنګه هم خطرناک اعلان یې وکړ ټول خلک راجمع شو محل ته او اعلان دی چې نن فرعون هغه خپلې وینځې لا چې د فرعون خدایي نه مني او بل خدای مني هغې ته نن سزای موت ملوي او سخت سزای موت تماشې له دنیا راوچلېده ډېر خلک راغلل تماشې له نو دا غریب یې راول خو بربنډه کړه د یو حیا د ښځې دپاره ټول نه غټ مرګ دا دی جامې ته یې وایستلی په ډک مجلس کې بري مجلس او چې حیا چې سیک جامې ته یې وایستلې نو میخونه یې راواخیستل او هغې ولې په لاسونو پښو ککوال شو او ورته وایي ای ښځې که زما خدایي منې نو واپس دې په ډیوټۍ بحال کړو او نیکبختي ډیوټي دې کم ځای ده پریزیډنسي چې ته ورته وایې د بادشاه صدارتي محل کې
او واقعي د بادشاہ محل کې یو ټوټه باندې کلاس فور چپړاسي هغه د بل محکمې د سیکریټري نم مضبوطی پتا دا هغه ټول ورځ د بادشاہ سره ناست د بادشاہ په اعتمادي د وزیرانو تبادله غږی نو الته واپس په خپل ډوټه بحال کوم د چا په محل کې کار کې به وقوف نه پويږي ما خدای ومانا او توینا ربي الله یو دلوایا ربي الله یوایا ربي الله یوایا ربي الله دا تعلیم الله پاک رسول الله مبارک او مونږ ته دا هغه په واسطه دا اعلان کړی او په دې رب لفظ خدای دې خوشاله خدای الله دې خوشاله ان الذين قالوا ربنا الله ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا کوم انسان دوی چې ربنا الله رب زمون الله او په دې ټینګ پاتې استقامت دوه خبره یو دا تر مرګ پورې په دې نظریه او په دې عقیده ټینګ پاتې شو او دویم دا چې د دې مقتضیات یو باندې باقي ټینګ پاتې شو نو تتنزل عليهم الملائکه مرګ وخت فرښتې راځي ورېرستو نه مونږ یریږي بچي خزه پاتې شو هغه په فکر من نشي الله سره ملاقات کېدو خزه ورته وایي چې نه تربني رب نه الله دی ولی سخت سزا در کوم لاس اخلاص زړه کې الله پروت دی دې زړه کې چې خدای پرې و دا بیا نوځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابی دی ابو سفیان رضی الله عنه او د هرقل قول نقل کړي د چا قول د هرقل چې کله ابو سفیان ته تاسو کا هرقل ابو سفیان ته تاسو کو چې کوم خلک د ملګری دی بې ایمان پرې خېره وینا وی وکذالک الایمان حين تخالط بشاشة القلوب یا بشاشته القلوب رچ ایمان چې زړه نه نوته وته ولا نه دی دا زمونږ د ایمان چې دا ګډ وډ شي کنه تاسو په یوم نه پوهیږئ دوه قسم رنگ دی یو دا دی چې دا د دې دا ذاتی رنگ دی دا نه لګیږي که زه ګروم نه لګیږي یو هغه رنگ چې دا د پاسه دی لګی رنگ ورکړی دی ته معمولی چاپوري پکې فټک بنالي کې لګي ورکړي دا څه نه دا هغه ایمان چې هغه د پدې دغه کې دن نه پدې د څو د ویتري کہانی کې دن نه ذاتی رنگ لګېدو والا دا زمون باندې خلک یې رنگونه بدله کړي یو والا ولې مور لګي ورکی یا ولې ولې 10 روپے ورکی یو والا یو پینځه شپږ غړي چیرې والا ورکی یا موټر سایکل والا ورکی ما خو سر سری رنگ هغه بدل کې بل رنگ د پاسو دی لکه باندې چې څومره رنگونه خېجا او چې د ایمان سخت ایمان زړه کې دنه پروت دی ان شاء الله لکه موت تاسو والا الحمدلله وای دا به تر مرګ پورې ان شاء الله بدل نشي کېدای باقي به خدای نه سوال کوي هغه جنې مرتوي چې د ما زړه کې د الله رنګ ساتل دا په سرمن نه دی ها فرعون دا په دنه زړه کې پروت دی دا وته والا نه دی لاس ته خلاص میخونه په ول او فرعون چاته وي په ورشه د دې سره یو ماشوم بچیو بيدارا زه ګورم چې د ایمان پرې دی نه کړی او ماشوم بچي ولا په سینه د پاسه کې او د مور دا سینه ولا په خله کې ماشوم بچي لګیا د مور هغه کوچه سینه لري بچي خو په دې سوچ کې دی چې مور ماته خوشاله ده دا ماشوم څه هر قسم په جړا شي خدا پښتانه وي د مور دا بین خو چې مور دې سینې ته اسیم نږدې کې د جړا ختم شي ماشوم لګیا دی چې مور مې خوشاله ده او ما د خیر راکې غریب نه دی خبر چې د مامور په کوم جال کې گرفتار او په مور باندې واقع څه تکلیف تیرې ده چې خدایا نو بچی سره بس کېږي دا بس چلتي دا ماشوم بسوت پالي او دې دوران کې دې ظالم بدبخت چاغه راوغښتا او دا ماشوم یې جلات کوي په داسینه د پاسه ورته اعلان او ماشوم یې د پاسینه د پاسه زوین کتاب نه دي کړي ممکن ده چې دې بچی دا ویني بل دې مور دې کو دې او دې خپل دې سترګو ته نه نوځي او په دې غریب بس څومره سخته دی لاس بیت میخونه او تقوال مرشوا فرعون کور تلا التبرید تاوی خدای د بیبي آسیا پټه مسلمانه د ایمان ښکارا کړي نه دي هغه کوي آسی څنګه میکړه زما خدای کې سوچنه باندې تک چل و سره کوم لکه د دې سره چې مې وکړه نو خو مسلمان او مسلمان خو مسلمان څخه پکېږي وی ای ظالم ظلم دی
او د ظلم د پاسه ظلم دی وکړ ای معشوق څه ګناه کړی و ا دې وجه له څه ګناه کړی و او دومره دی وتاړو دوله بچی دې په سینه د پاسه چې د هغې سینې خوله کې نیولې وه دې ولا لال کو دا دومره ظلم الله ولا تپوس کوي و چې الله به تپوس کوي بس سترګې سرې شوې وی تم بل خدای باندې وی زه منم ته خدای نه یا ښځې په سات سره باندې وشو نه خدای نه خدای ته سجده کوله کوه ظالمه خدای دله بادشاهي درکړه ظالمه خدای دله ډېر حیثیت درکړه نو د الله مقابله کې ودرېدې تپوس به درنه کوي فوراً یې میټینګ کال په میټینګ یې راوړه او هغه سیې باندې هم د موسی جادو چلی خو بل خدای مني چا وی صاحب نصیحت وکړو ټیک وشي چا وی علاج به وکړو دماغ یې خراب کړي چا وی کویت جیل کې به واچو چا وی یاره حامان وی نه پړه صبراوه خو د دې فرعون دا ښځه ډېره خوښه پړه صبراوه صاحب نن دې د خدای ونه منله نو که دې طریقه کو نو که انقلاب درته راځي تو به قابو نه کړی شي بس فیصله د هغې فایل باندې دستخط وکړه چې دې هم سزا یې او څنګه سزا یې هسې یې داسې سزا در کوم چې داسې به ګورې چې ته مه کوه ګورې د فرعون که د چا ښه دی څومره پروټوکول دی څونه عزت دی بس ته خدای نه الله ګڼي اوس پور ایمان پټ اوس ښکاره خیر ولاس اډارې وپوهېدې کمزور دی ونیسئ خپله مخې دی محل ته راکاږي هغه بیا سیت دا جامع چا نه ولي چې په لاره بتله نو سیرن به وانه شي مخصوص قسم سیرن چې هغه به خلکو ته پته لګېده چې دا وزیر صاحب روان دی دا ګورنر صاحب روان دی او دا د فرعون د ښځو والا خلک روان لکه اوس هم دا موټر سیرن دی سیرن به ووالي په خلکو به سر ښکته کړ مخ به یې بل خوا واړو چې اوهو د فرعون ښځه روانه ده او زموږ پرې نظر نه دی هغه یې قمصونه ونیوه او راکاږي او جریح کا وجود زخمی دی نو فرعون ورته ودرېده ویې ګلې سمه شه اوس هم که زما ربوبیت او خدایي منې نو واپس زما ښځه ده دا پروټوکول پولیس فوج به د نه مخکې وروسته منډې وی او که زما خدایي نه منې نو تا له بله سزا درکوم سزا څه شی ده د سالونه کې د مرګ نه پس څرمن وځي تا نه په ژوند وباسم هم به قول دغه جادوګرو فقض ما انت ته دې خوښوي پښتانه وي توره دې تېره لاس ته خلاص هېڅ نه شي کولی نو فرعون اډر وکړ وي د دې چې څومره غلامان وینځي دي دا ورته مخامخ ودرل او دا محل یې د دریاب په غاړه او دا باغ ورته مخامخ او د دې چې څومره تاجونه او سره او سپین دي او کالي دي او هیرې او جواهرات دا ورته مخامخ کېدی چې سات یې وږي چې دې څیزونو تر بولي چې په ارمان خو لاړه شي ټول وینځې خاص خادمان دی ورته مخکې ودرول چې څومره سره او سپین جواهر او دا کالي دی ورته مخکې کېښودل محل ته ولا مخ ورواړو ای اسیې سوچو کا او چړې ورته تېرې کړې په دې د لالو په دې د نه سرمنو باسو ای نیک بخت دا وینځې د نه پاتې دا غلامان پاتې دا کالي پاتې دا سر پاتې دا سپین پاتې دا هیرې جواهرات تاجونه پاتې دا محل هم د نه پاتې دی څه کوم خوازې اصل وایي الله اکبر او رب ابن لي عندك بيتا في الجنه ربي لفظ الله نو چې اللهم ابن لي رب ابن لي خبره د ربوبیت عندك على طالبان کویږي دا عندك مرتبه رسو د مخکې شوی الله ستا په مینه دا محل پاتې دی رب ستا په مینه دا پروټوکول او عزت پاتې دی نو الله د دې په وس کې مماله په جنت کې محل راکې خو الله د ځان نه لري نه ګوري تاسو سره نږدې ولې ستا مینه کې دا سره وایي ونجني من فرعون وعمله تانو چې مرګ نه اخلاص کې الله د دې فرعون او شرکیات من بس نجات ونجني من القوم الظالمين من اخلاص هغه سزا ورکړه چې د تعریف نشي بیان ساتي دو دې دوه قرباني ورکړه اوس کې الله په مینا کې ته چا په مینا کې قرباني ورکړه انجام یې ګور نبی کریم صلی الله علیه وسلم معراج میں چې کله واپسی کوي سیوطي په خصائص کبرا کې معراج واقعیت کې لیکلي نو په یو وادي باندې راتیر شو نو جبرئیل نه تاسو وکړه حضرت جبرئیل دا وادي نه یو خوشبو روانه دا چې خوشبو هم ما دې کنه دې
ذات سر میں ویندا د جنت ته واپس را روان واپس حضور پاک جنت ته را روانو نو چې داسې مې نه دی لیدې نو پته ولګېده چې د جنت کې داسې خوشبو نشته دا خوشبو دلته ده کمې ناشنا خوشبو ده حضرت جبریل ورته وایي الله رسوله په دې وادي کې د فرعون هغه ګومنځې ولاوین د خاخه ده دا د هغې د قبر نه خوشبو دا د مینې نتیجه شوه او دا بله نتیجه دی نو حضرت آسیه رضی الله تعالی عنها دلته د فرعون نه لاړه نو لږ اختلاف پکې شته او قول راجح دا دی چې دا به په جنت کې د رسول الله مبارک سره د حضور پاک په نکاح یو ځل بیبي فاطمه او بیبي عایشه یو بل سره خوش طبیعتي کوله نو بیبي عایشه ورته وایي بیبي فاطمه عایشې ته وایي عایشې وایي ته زما د بابا ډېره محبوبه بیبي وې دې ډېره خوښه او ستا قرآن شریف تصدیق کړی دی صدیقین او د صدیق لورې او زما پلار ستا متعلق ویلي چې عایشه زما د جنت د ښځو نه یو ښځه او ستا په صفت کې الله په قرآن کې یو حصه په سورت نور کې نازله کړی او زما د بابا ساه ستا په غېږ کې وتی او زما د بابا لاړې او ستا لاړې خدای په آخر وخت کې یو ځای کړي او ګورې عایشې زم څوک یم زم د رسول الله مبارک د غوښې ټوکړی یم زم د رسول الله مبارک وینه یم او زما متعلق رسول الله مبارک فرمایلی دي چې فاطمه به سیدة النساء الجنه د جنت د ښځو سردار لکه فاطمه خپله بړایي بیانوله باندې حقیقت غوښې ټوکړه عایشه صدیقه ورته څه وایي عایشه فاطمه وایي ته به هم جنت ته ځو زه به هم ځم ولې رسول الله مبارک فرمایي او ستا بچی د رسول الله مبارک څونه خوښ او تا خپل لږ صفت وکړه ستا بچو ته د جنت د سرداران د ځوانانو سرداران وي الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه چې کله به ته رالې درته به ودرېدم ښکل به یې کړې او څونه مینه به یې در سره کوله نو فاطمې ته د رسول الله مبارک د غوښې ټوکړی ډېره زیاته یې خوښه یې په ټولو ته به هم جنت ته ځې ځم خو فاطمې که ته جنت ته لاړې نو تا به په جنت کې د حضرت علي ګوته نیولي او هغه سره به جنت کې سیلونه کې او چکرې به لګې او ما به په جنت کې د محمد مصطفی ګوته نیولي او هغه سره به چکرې لګې او واقعي هره بیبي به د خپل خاوند سره نو بیبي آسیې نه خو په جنت کې د فرعون ګوته خلاصه شوه پرېښوده د الله په عشق کې خو جنت کې به د چا ګوته نیولې د حضور پاک دا د مینې الله سره مینه او زه به لنډ مثال درکړم چې چا ما سره مینې زما منې خو چې ما سره څوک مینه کوي زه نه کوم نو دې ته پښتانه بې غیرته وي او د الله نه غیرتي ذات بل نشته رسول الله مبارک فرمایي انا اغیر منکم تاسو چې زیات غیرتي زیما والله اغیر مني الله زما نه زیات غیرتي دی او د غیرت تقاضا د الله دا ده چې موږ ورسره مینه کوو الله به خامخا دا قانون دی نو خدای سره مینه به کوو که به نه کوو اوس به پوه شئ په دې خبره او ازمایښتونه خو به راځي مینه کې ازمایښتونه بیا راځي محبت کې ازمایښتونه راځي خامخا راځي به موږ په مینه کې ازمایښتونه داسې نه کېږي چې ازمایښت دې پکې نه ازمایښت به راځي وختي به وي هغه ازمایښت به داسې لکه یو سړی چې هغه ګوته خوږي او دې والا اپریشن کوي نو تکلیف خو راغی خو دا د ګوتې د دې فایدې لپاره یا یو سړی دی او د هغه پر پښه باندې زنګ دی زنګ خیرې او دې لګیا دی ورپورې خښته بږي نو لږ سوزش مزش وکړي خو دا د صفایۍ لپاره دی نو چې څوک الله سره مینه کوي نو لږ د دنیا تکلیفات وغیره اوس هغه تکلیفات هم ډېر نه ورکوي پخوا به یې ورکوي پخوا چې دا جامه چې کله کلکه وي کلکه نو دا خلک ډېره مږي ډېره زیاته مږي چې دا ومږم ښایسته پاکم او چې جامه نرۍ وي د دې ښځو لپاره نرۍ جامې وي نو هغه ډېره معمولي مږي لږ یې مږي داسې معمولي زګ مزوږي که ډېر یې مږم خدای ښکلېږي نو هغه د صحابو د زمانې د خلکو مثال د کلکې جامې وو اب یې ډېر مږل اوس ورته پته ده چې ډېره لږ زور کوم ټوکې کېږي نو ګورې ګزاره کوي اوس الله دې زمانې خلکو سره ډېره زیاته ګزاره کوي هغه سختي نشته چې په بلال به تېرېدل هغه سختي نشته چې په حضرت خباب به تېرېدل هغه سختي نشته چې په شاه ولي الله تېره شوې ده هغه سختي نشته چې په شیخ الهند تېره شوې ده هغه سختي نشته چې په مولانا مدني تېره شوې ده او هغه تکلیف هم نشته چې په مفتي محمود رحمت الله علیه تېر شوې ده رو 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 گزاره کوي الله پاک
ازمایش بلک دیری خود مینې نتیجه څه شوه زما الله سره ده د الله به سره دا قانون او دا قاعده ده د بلال مثال دې مخکې دی د حضرت خباب مثال دې مخکې دی د حضرت حذیفه بن الیمان مثال دې مخکې دی د حضرت شاه ولی الله مثال دې مخکې دی د امام احمد بن حنبل مثال دې مخکې دی د امام شافعي مثال دې مخکې دی د امام مالک مثال دې مخکې دی او زموږ د اکابر علما دیوبند مثالونه دې مخکې پراته دي نو خدای سره مینه وکاو به که منه کوو اوس مینه څه کولی یو سړی وایي زه به په تسبو وایم کله چې الله تا سره مینه ده مینه ده مینه ده مینه ده نه داسې نه عملي طور مینه د لیلا عاشق و مجنون به و نوم یې قیس و لیونی پاگل مجنون او دا لیلا کتابونه لیکي وایي دا تکه توره وه لیل په عربۍ کې شپې ته وایي خو بس هغه پې کمبخت او دا قیس مجنون ډېر ډولې و عاشق و پې نو ده ته چا وایي چې په هغه تورې چوړی باندې ته عاشق وي نو هغه ورته وایي چې تا زما په سترګو ورته نه دي کتلي دا خو ستا په سترګو کې توره ښکاري نو دا مجنون راغی نو د لیلا د کور مخکې یو ځنګل کې دی نو لیلا ته چا وایي چې پاگل خو هغه ځنګل کې درته پرېوت وی دې خوراک څښاک څه کوي اسم نشته لږ تګي دا خو زړه دې چې ولګي که نه پلار ورته وی دې مجنون ته ای بچې سمشه ځان دې په لیونی کړی دې نه په یخې نه په ګرم نه په سپلو نه په جامو په دې لیلا پسې په مخې نو بیت الله لی بوته لا چې بیت الله لی بوته زه چې دلته د خدای نه سوال وکړو چې د دې غم نه دې خدای خلاص کړي نو په بیت الله په غلاف کې ولا سر وردن چې بچې سوال کوا اللهم ارحنی من لیلا وحبها خدای د لیلا او د هغې د مینې نه مې وساتې او دمه مې کې وایه بچې دی وی اللهم من علی بلیلا وحبها خدای د لیلا او د هغې د مینې نور احسان را باندې وکړه نو پلار پیل ته راکېښود چې تا خدای بې خو باسه بلا مزله مو په پیسې ولګولې خو دې غم نه به خلاص شي نو ته خو نور د هغې دپاره سوال کوې نو هلته څه وایي یا رب لا تسلبني حبها ابدا یا رب لا تسلبني حبها ابدا يرحم الله عبدا قال آمینا اے خدایا چې د لیلا مینه مانه لر نه کې خدای د لیلا مینه لر نه کې او الله په هغه بنده رحم وکړه چې زما په دوا امین وایي بابا امین وایي چې خدای د باندې رحم وکړي مینه خدای دې دغسې مینه الله ته دې نه زیاته الله سره نزدیک کړي او نتیجه به د قیامت ورځ ګوري انشاءالله نو لیلا وی چې دا خپلې څیز کا اسم نشته نو یو جام پی وینځلی ورکړې دا ولا نو جام پی ولا یوړل مجنون لا نو هغوی دا لیلا را لېږلي نو کتاب کې خو نشته خو ځای مې چې هغې غریب ورته څومره ګډا کړي ځکه چې د لیلا د کور سپی ښکوله مقبلو د لیلا په دې کوڅو کې ګرځېده لقد امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذا الجدار وذا الجدار دیوالونه ښکلومه وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار نو دیوالونه سپی به ښکلم نو چې پایو سره به څونه نخرې کوي تېرېدل به یې څنګه دا د لیلا پی دی نو یو مجازي غوندې سړي چې د پی واورېدل هغه راغې دلته نږدې ورته تېره شوه په دې وخت پرېوته ولا پیژنې که وروبې وبجې پې ورځي نو چې سبا پی دې وینځې وړل هغه مجنون له نو دوی ویل چېرته وړې وایي دا د لیلا هغه عاشق وایي دا عاشق دی مجنون خو دی نو پی ده ووړه هغه پاتې اوس پی دي دیس کي پی بیا هغه حقیقي هسې غریب پاتې لیلا وایي چې دې مجنون خو نه دی خبر چې بل راته خوا کې ناست دی وایي چې هغه پی خو هغه مجنون ټول مرض کړ ګورم چې د عشق زله نه دی او که ظاهر نه دی ورشه نن ورته وایي چې لیلا وینه غواړي جام وینځي یوړه دا چې چا پیس کړېدله نو وایي دا جام خو دې وي تشه راوړه وایي نن پی نشته لیلا وینه غواړي وایي پی راوړه شوده راوړه شوده ته څه کې وږي ما وایي نن شوده نشته پی نن وینه غواړي وایي وینې والا شاته ناست دی د پی والے پی راوړه هغه لا لاړه
هغه غریب په یو ورځ پیسې کړي باقي ټول دی بلا والی هغه لا ورغه ویل لا وینم ها مخکې سم منډلا ورګه څنګه دی یو اندام نه ولا وینم نو موږ پای ولا مجنونان نشول ویني ولا مجنون ویری ولا الله وی ما سره وینو کا د مینې تقاضا سره د خدای رسول سره ټول وسوکا د مینې تقاضا سره د الله کتاب سره وینو او د الله رسول او د الله کتاب سره وینم د ظاهر نه د الله د رسول اتباع کول او د قران د تعلیماتو اتباع کول او د قران د مين یو څو وجې لري د توسو یو ذات تلاوت ناظره باندې قران شروع دغه د دې کې خدمت دویم دا چې موږ یې حفظ درې مسلې چې موږ یې ترجمه څلورم مسلې څلورم چې موږ د قران علم زده پنځم مسلې عمل شپږم مسلې نظام د پاره مهنت څو ختم شو دا رومبه شکر رشتہ ناظره او تلاوت هو په جمعاتونو کې سارو ماسوتن کې ٹھیک ہے ان شاء الله دومره لکه څنګه چې موبایل ته ګورئ نن موبایل مونږ ته د قرآن شریف د تلاوت نه ګول زیات شوی دی پخوا به خلکو سارو مازدیګر تلاوت کو او نن سبا ټول لکات چې منځو کیا کوي یا نه منډه کې ورته موبایل وایي دویم حفظ شکر دې په دې مامنستا او د الله فضل دې زمون په ملک کې نن رجستر حافظان چې وفاق المدارس کې امتحان ورکړو ډېر داسې مدرسې دي چې وفاق سره رجستر نه دي ډېر داسې دي چې هغه قرآن شریف یاد کړی د امتحان نه دی ورکړی او یوازې زموږ وفاق نه نور نشته دا وفاق المدارس زموږ دیوبند والا چې کوم دی 71,062 هلکان نن سخت کال د پاکستان کې د قرآن شریف حافظان ماشاءالله 71,000 او جنکې راځي دا دومره تعداد دی چې د ټول پاکستان نه د ټولې دنیا حافظان را یو ځای کا چې یو کال کې څونه فارغېږي د پاکستان د حافظانو د دې مینان کړي الحمدلله درې ترجمې شکر دې ستایل سم ترجمه شروع او درسونه روان او څلورم د قرآن شریف علوم مشتبه مدرسو کې خلک لګیا دي زده کوي او پنځم عمل مستثناس په جمله کې وته وي که پورني مستثناس شته خدا یو سیستم دی د قرآن نظام زموږ په یو ډول کې هغه مهنت وکړه او خواري پکار ده چې الله زموږ په وطن کې د قرآن نظام امين دا د قرآن د حقوق نشپک حق ورونو قرآن شریف الله کلام دی تلاوت کې دا د خدای سره مینه شته لکه دا ما خبرې چې څوک یو بل ته وایي ما سره مینه دې وکړه چې دې نه علما په خبرو څه کوي او چې ما ته پته ولګي چې پلان کې خدای ما د خبرو سره مینه ده زما به مو سره مینه محبت نو قرآن شریف یوازې دانه چې په الماره کې پروت دی او خیبه دې له بیرانه خبر ده پیژنې لور مې واده کېږي نو ډولی کې به ورسره وه او یا چې د قسم ضرورت شي نو ډب به ترې وباسه داسې به نه کوو تلاوت به کوو یادو به حفظ به کوو ترجمه به زده کوو علومو ته به بچې کېنو عمل به پرې کوو او د قرآن د نظام دپاره به محنت کوو په صحیح طریقه چې کومه طریقه زموږ آیني او دستوري طریقه ده چې خدای پاک زموږ په دې وطن کې د قرآن نظام راوړي او الله پاک زموږ د عمل کو وطن په دین او په شریعت او په قرآن او په سنت او د هغې په رڼا باندې ښایسته ښکلي دا خواري به مونږ کوو زمارونو دا د خدای پاک کرم د خدای فضل دی چې تاسو د خدای پاک په دې جومات کې داسې علما درسېږي قاریان چې ستاسو بچو ته قرآن ښایي خپل بچی را لېږئ او دې سره داخل کړئ او کوشش وکړئ کوشش چې خپل بچی د قرآن نه لرې نه کړي د قرآن علم کې وکړئ عالمان دې جوړ کړي حافظان دې جوړ کړي زموږ د خلکو یو سوچ موږ وایو چې که دا بچی مو ډاکټر کو په ډوډۍ به میلاوي او که دا بچی مو انجینیر کو په ډوډۍ به میلاوي او که دې مو سرکاري افسر کو ډایرکټر کو په ډوډۍ به میلاوي او که دې مو مولا کو په ډوډۍ به درکوي یا دې محافظ په دلو کې به مړ شي قسم دې زموږ مولیان او حافظان د ډوډۍ له لاسه مري دا چې څومره علما ناجوړه دي که دې کې کم او بیشتر به چې ته په بله بیمارۍ ناجوړې یعنې قسم دې چې ټول ګورې خفټېږي همغه علما دې خفټېږي نه زه ځان هم یادوم موږ ټول د دې خېټې د لاسه ناجوړه ډوډۍ ډېره شوې ده خلک دا چرګان دي چې وړي غوښې دي چې وړي او صاحبه دا وکړه دا وکړه موږ تېرېږي نه کومه وکړو
نو دا بچو باندې علم او حفظ وکړي چې په ډوډۍ ماړه شي. دا ته ګورې حقیقت په دا مليان تاسو ته غږ نه کوي. دی وایي که دا علم ورته وي خو دا مقتدیان وژني. دی د خدای په لاس کې دی. چا لاس کې دی؟ عزت د چا لاس کې دی؟ نو دا ده چې د خدای لاس کې دی. نو خدای پاک چې خنزیر نه ورکوي نو ملا طالب له بل چې سپي له ورکوي چیني او روسي له چې خدای نه مني ورکوي نو عالم او حافظ له به نه ورکوي. نو دا نظریه او دا سوچ لرې که د دې جنه چې ډوډۍ به د کوم ځای نه دا بچې خدای سره مخ په مخ کړه. دا خدای عاشق یې کړه. ته ګوره چې خدای خوشحالېږي که نه خوشحالېږي او د خدای شخصالۍ کې دی د قرآن ته یې کړي. الله پاک دا مدرسه کامیابه کړي. رب ذوالجلال دې ورله ډېر برکتونه او ترقی ورکړي. قاري صاحب محترم معراج الدین صاحب د هغه د ملګرو او چې څومره دلته نور ملګري دي دوی سره تعاون کوي. الله یې د دنیا او د آخر برکات او خوشحالۍ نصیب کړي. حاضره جمع چې څومره وروڼه راغلي دي خدای دې د خپل ځان عاشقان کړي او دې د حضور پاک او د قرآن عاشقان کړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. دعا كده جميع والدرس الشريف. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله ده اهتمام قبول کړي. الله منظور کړي. الله دا دوستان چې د سار مناسي د رخصت ګوري نو خدای ته ولري خیرونه برکتونه. قرآن سے جسم کو فرمائے کہ دې کې خپل علما ډېر دي او تبلیغي حضرات هم ډېر دي. زمانو ولدا دا دواړه د نجات لارې. تبلیغ ډېر لوی برکات دي. تبلیغ کې ډېر لوی برکات دي. زمون په مدرسو کې تقریبا 80% او 70% خلکان هغه چې د هغې پلاران او ترونه په تبلیغ کې وخت لګوي. دا تبلیغ برکات. تبلیغ د برکت په خلکو ګیرې پرېږدي. د تبلیغ د برکت په خلکو پټکي په کار کوي. د تبلیغ د برکت نه ښځو مونځونه زده کړه. د تبلیغ د برکت نه ښځو حیا زده کړه. بورقې یې په سر کړې. د تبلیغ د برکت نه خلکو مونځونه زده کړه. خلکو دین زده کړه. قسم دې د تبلیغ د برکت نه خدای پاک په ټوله دنیا کې اسلام خور. تاسو د تبلیغ په پته نه لګي. موږ خو دلته ناست یو. موږ د دوی چندخان یو موږ څه نه خبر یو. د تبلیغ د برکت نه خدای په انګلند او په امریکا کې یهودیان عیسایان مسلمانان. د تبلیغ د برکت نه خدای پاک هندوان مسلمانان. تاسو لاړ شئ وګورئ بار ملکونو کې. مولانا الیاس صاحب رحمت الله علیه د شیخ الهند بچي و د هغه شاګرد و. او چې کله وفات کېده مفتي شفیع صاحب لیکلي دي. مفتي محمد شفیع رحمت الله علیه وایي چې کله وفات کېده نو زه ورله ملاقات چې ملاقات ته ورغلم نو دې تکلیف کې او هېڅوک یې نه پرېښودل ملاقات ته. نو زه واپس شوم. نو خبر شو نو زه یې هلک راولېږه چې مولانا صاحب دې غواړي. چې نه تکلیف نه ورکړو چې نه غواړي. مفتي شفیع صاحب مفتي اعظم پاکستان وایي چې ورغلم مولانا الیاس صاحب جاړل. مې چې حضرت ولې جاړې وایي په دوه خبرو یارېږه. ما خو ډېر محنت وکړ او دا بچي مې راوویستل دا بوډاګان مې راوویستل او بسترې مې خو ورپه اوږه کړې او په کوڅو کې مې وځغلو. اوس په دې دوه خبرو یارېږم چې هسې نه زما د مرګ نه پس د دوی نه څوک غلطه پیداوار شي. دوی په غلطه څوک ورور شي. خو یو جماعت ما جوړ کړ. جماعت په ښه لار هم کېدی شي په بد هم کېدی شي نو څوک یې په غلطه لار ورور شي. او دویم په دې یارېږم چې هسې نه الله رانه د قیامت پر ورځ تپوس ونه کړي چې دا خو تا د نمود دپاره کړي دي. دا خو یې د ریا دپاره کړي دي. دا خو یې د شهرت دپاره کړي دي. استدراج به دا ربی کوي. په دې یارېږم. مفتي شفیع صاحب رحمت الله علیه ورته وایي چې نه په دې دویم ټکي خو مه یارېږه چې د کوم انسان په زړه کې دا سوچي چې دا نیکي کوم خدای مې راونه نیسي چې ریا لیکې. خدای مې راونه نیسي چې ګنې نمود لیکې شهرت لیکې. نو دا دلیل د قبولیت دی. یہ څوک په استدراج یریږي دلیل د قبولیت دی. دا سوچ چې ستا د مرګ وخت کې دا د قبولیت نښه او مه یریږه تا د خدای د اخلاص لپاره قدم اخیستی دی. نو دا ګاډي په پاټۍ ختلې دی دا به انشاءالله ته ټولې دنیا چکرې لګوي. نو تبلیغ والا ګاډي چې په پاټۍ ختلې دی نو په افریقا کې او په یورپ کې او په پاکستان او غیر ملکونو کې څونه چکرې ووالي او د دنیا خلک د تبلیغ د بهتره ده. تبلیغ ډېر بهتره لار ده. خپل بچي عالمان حافظان کې تبلیغ سره وخت ولګوئ.
ټیم ولګوي او د مستوراتو جماعتو کې بلار شي او زنانه بوزي خدای به په دین زده کړي او مدرسو سره خپل تعلق قائم کړي خدایا د دین چې کم میدان کې څوک لګیا دي خدمت کې الہ العالمین زموږ په دې وطن کې امن او امان راولي خدای وطن د قرآن او سنت پر رڼا باندې منور کړي د پکې امن راولي د پکې سکون راولي والله زموږ د وطن حفاظت وکړي الله زموږ د ملک حفاظت وکړي او د قرآن پر رڼا باندې خدای روښانه کړي خدای دې چې اولاد نشته مناسب یو صلاح الدین سے او پر زمین مولی سے بچی نشتا دو کہ خدای پاک ولا نارینه اولاد ورکړي چا چې اولاد نه خدای اولاد ورکړي الله تعالی قرآن د ختم مجلس په د پکې دعا قبلې خدای اولاد ولا ورکړي نارینه اولاد ولا ورکړي د بیماران دی الله تعالی شفا ورکړي روغ صحت ولا ورکړي رنځوران او رنځونه لري کې چا د سب فکرونه پریشانې دي الله هغه خوشالو باندې بدل کړي خدای موږ رسول الله مبارک تابعدار کړي استاد حضرت او د رسول مبارک د ذات مینه مقررینو سیوا کړي د قبر او د آخرت د عذابونو نه مساتې خدای دې څوک ایمانان دې کسري دې د حلال او فراخي د رزق نصیب کړي خدای کله چې یو بل تر رواني دښمنه تر غنېلي الله په روغه بدل کړي الله موږ مخلوق د شر نه او د ګور د شر نه وکړي دې والده محترم او وفات ته دعا وکړي چې الله مغفرت نصیب کړي دوه مردگان وفات دي خدای ټول وبخي خدای دې راتونه نوجوانان په دې مجلس کې ناشتي دې په ځوانو کې برکت ورکړي خدای دې په ځوانو کې دین راوړي چې دا علم امتحان ورکړي د دیني او د دنیا خدای په ټولو کې په خو نمبر او کامیاب کړي خدای زموږ د کشر کل د فیسبوک په جوړ نه وساتي دا ځوانانو خدای ځواني نصیب کړي خدای د دینو د اخر خوشاله نصیب کړي روزګار د چاني خدای روزګار د حلال ورکړي رزق کمزوري خدای رزق پراخي ولا ورکړي خدای د محلو د ناقص په دین او په دنیا په دواړو باندې عبادت کړي او خدای پاکه زموږ ګناهونه معاف کړي الله ګناه معاف کړي الله ګناه معاف کړي او خدای ته د دنیا او د آخرت خوشاله نصیب کړي او د نانو کې خدای د بیبي فاطمه او د عائشه نقشې جوړې کړي او حیا نصیب کړي او د بهای او د رسوای نه پامه مجلس چې جوړ کړی دی چا پکې هر قسم تعاون او مدد کړی دی خدای د هغې اجرونه او برکتونه ونوال کړي چې کوم ماشومان پکې سبق وایي خدای دې حافظان او عالمان کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا و مولانا محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین